صدر بایډن د خالي یا د شنبې په ورځ د امریکا فوجي اکیډمۍ فارغ شوي افسرانو ته خپله وینا کې وویل چې امریکا هیڅکله له خپلو فوجونو څخه د دې نه مخکې په یو وخت په مختلفو ځایونو کې د دومره مختلفو کارونو غوښتنه نه ده کړې. دا وخت امریکایي عسکر د اوکراین د ازادۍ په جګړې کې د زړورو اوکراینیانو ملاتړ کوي. زموږ عسکر هر وخت د ځمکې، سمندر او هوا له لارې وسله او نور سازو سامان وړي او راوړي. دغه جبلو کې منځني ختیځ هم شامل دی. د امریکا هوایي پوځ د خوراکي سامان غورځولو کې بوخت دی چې د غزې خلکو ته یې په 100,000 خوراکي سامان تر اوسه رسولی دی. په اسرائیل د ایران وروستي ناڅاپي برید په صورت کې موږ خپل ائتلافیان په شمول د عرب هیوادونو متحد کړل چې د دوامداره بریدونو مخه ونیسو. بیا ډونالډ ټرمپ وايي بایډن د امریکا فوج د هغه په کول د لیونتوب تر حده خطرناک صورتحال په لوري بیایي. زموږ هیواد په مکمله توګه بیزته شوی دی. موږ یو فاسد، کمزوری صدر، بد دیانته جو بایډن لرو چې موږ دریم نړیوال جنگ ته راښکي. همداسې کیږي لګیا دي. ټرمپ وايي بایډن د روس او چین سره د جنگ خطر نه اخلي. د انتخابي کمپاین په وخت یو ویډیو پیغام کې ټرمپ ژمنه وکړه چې هغه به د امریکایي فوج د بهرنۍ تګلارې تابع کړي چې د امریکا مفاداتو ته به ترجیح ورکوي. زه به د یورپ څخه اوکراین ته د لیږلې وسلو قیمت غواړم چې په کار دا دوی تر اوسه کړی وي، مګر جو بایډن کمزوری دی او دومره عزت نه لري چې پوښتنه هم وکړي. بایډن وايي د امریکای فوج د ائتلافیانو مضبوط ساتلو او د خپل ځان قوي کولو کې مصروفه ده. د خپل اقدارو د دفاع په خاطر که د ظالمانو په وړاندې ودرېدل وي او که د سولې ساتنه یا د ازادۍ او خلاص ژوند دفاع وي. د امریکایي عسکرو د برکته موږ هغه څه کوو کوم چې د یو لازمي هیواد د نړۍ واحد عالمي طاقت او د مخکښ جمهوریت په حیث یوازې امریکا کولی شي. د امریکای دفاع وزارت تر مخه په 2023 مالي کال کې په ځمکني، سمندري او هوایي فوج کې 40,000 کمې بړتیانې شوي دي. ټرمپ وايي د صدر بایډن د پالیسیانو له امله خلک په امریکایي فوج کې د شاملېدو نه ډډه کوي. زه به د امریکا د پوځ ویاړلی کلتور او دود بیرته پر ځای کوم او هیڅ چاته به د مارکسیزم او کمیونیزم اجازت نه وي او موږ به د فاشیستانو څخه هم ځان خلاص کړو. امریکا فوج وايي د بړتیانو کمې یو شمېر علتونه دي چې پکې مضبوط اقتصاد هم شامل دی چې ځوانانو لا د روزګار نورې موقعې ترلاسه دي. دغه شان په نوي کول کې په ادارو باندې اعتماد نشتوالی هم د بړتیانو د کمښت علتونو څخه یو دی. د سکاټ سټرنز په رپورټ محمد عالمګیر، وايي، واشنګټن.